توبه الله پاک جل شانه قبلوي او په توبې باندې رونو ګوره الله پاک جل شانه ډیر زیات خوشحالیږي په مسلم شریف کی حدیث مبارک تا چې یو مسلمان یو بنده توبه وباسي توبه د ګناه نه خدای پاک جل شانه څومره په توبې خوشحالیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مثال بیان کړی دا و یو سړی دا په سفر باندې دا او په سورلۍ باندې دا او په سورلۍ باندې د خوراک څښاک سامان پروت تا او د دنه دا سورلۍ ورکه شي او دا راشي یو بوټي لاندې سملی او بس نا امیده شي چې یاره بس مرګ مې راغلی ده نه د خوراک څه شته نه د څښاک څه شته نه د تللو څه شته بس په دې بیابان کې به مړ شم دا به وایي نا امیده شي او چې ګوري اچانک هغه خپله سورلي ورسره ولاړه وي هغه ارسې پې پراته وي دا به څومره خوشحاله شي رونو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه بنده د ډېرې خوشحالۍ نه دا وایي اللهم انت عبدي وانا ربک خدای پاکه ته مې بنده یې او زه دې رب یم د ډېرې خوشحالۍ نه داسې ویي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله چې یو ګناهګار توبه وباسي د ګناه نه الله پاک جل شانه د دغې سړي د خوشحالۍ نه زیات د دې بنده په توبې ویستلو باندې خوشحالیږي رونو توبه ګوره ډېر لوی شی ده ښه قسم د غرونه نړوي غرونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له د ګناه نه توبه ویستونکی داسې ده چې گویا ګناه کړی نه ده خو حقیقي معنو کې چې توبه وباسي ګورئ مونږ خو داسې یو په خولې باندې توبه کوو او بیا چې راته کار میلاویږي ګناه میلاویږي بیا ورځو داسې درونو که نه صحیح معنو کې توبه چې چا وویستله نو خدای پاک جل شانه زما شیخ او مرشد شهید اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه هغوی فرمایل وی زه مکې مکرمې کې ولاړم بیت الله شریف کې نو یو ښځه راغلې وه هغې دعا کوله بیت الله شریف ته مخامخ ولاړه وه او دا دعا وی اللهم بدل سیئاتی بالحسنات خدای پاکه زما ګناهونه هغه په نیکو باندې بدل کی وی ما وی ګوره مونږه زما شیخ او مرشد فرمایل وی ما وی مونږ عالمان یو مونږ ته دا خبره لا نه ده معلومه او هغې څه وی خدای پاکه زما ګناهونه ګورې هغه په نیکو باندې بدل کی نو رونو توبه چې وباسي خدای پاک جل شانه دې ګوره بیا معاف کوي نو لهذا کم سړی چې په ناپوهۍ سره یو ګناه وشي او بیا پته ولګېده او دا د توبه وویستله الله پاک جل شانه فرمایي فانه غفور رحیم پس بېشکه چې الله تعالی جل شانه هغه د بخښنې والا ذات او مهربانه ده لهذا بخښنه کوي د خپل بنده